اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 20مه برخه. په تیره برخه کې مو هغه بیان کړی و چې قریشو ولید ابن مغیره و نبی صلی الله علیه و وسلم ته ورلېږلی و. کله چې د هغه خبرې او اترې خلاصې شولې، بیا نبی علیه الصلاة وسلام د ټولو خبرو په جواب کې د حمیم سجدې یو څو آیاتونه وویل. بیا رسول صلی الله علیه و وسلم ورته وویل: ای ولید، وادي اورېدل؟ اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه آیاتونه دي. نه نور بحث ورسره وکړئ، نه نور دلایل، فقط او فقط د خبرو جواب د قرآن مجید په یو څو آیاتو باندې وسو. ولید د دې آیاتو څخه داسې متاثر سو لکه یو بېهوشه انسان داسې ولاړ سو. دا د قرآن مجید هغه سحرناک او عجیب تاثیر دی. ولید د اول وار د پر قرآن مجید مفصل او بې غږه ژبه واورېد. داسې یې واورېدی چې غوږ یې ورته نیولی و. فکر او پام یې پر کوی د قرآن مجید تر تاثیر لاندې راغلی و. نو ولاړ سو او بېرته قریشو ته ورغی. قریش ټول په دارالندوه کې د ده په انتظار ناست ول. دی یې د بحث او د پیشنهاد دپاره لېږلی و، او اوس ټول د جواب په انتظار دي چې ولید به موږ ته څه جواب راکړي. خو ولید لکه هغه مسحوره او هغه بېهوشه انسان دا رقم دارالندوې ته ورننوتی. د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې راغلی و. لکه رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په یو حدیث شریف کې فرمایي: ان من البیان لسحر، بېشکه ځینې بیانونه د سحر غوندې تاثیر لري. نو لکه څنګه چې د بشر په کلامو کې داسې کلامونه ستا چې هغه داسې تاثیر لري لکه سحر غوندې، نو د الله عز وجل په قرآن مجید او په الهي کلام کې به څونه سحري او عجیب تاثیر وي. رښتیا هم ولید ابن مغیره د قرآن مجید په اورېدلو باندې مسحوره سوی و. کله چې دارالندوې ته ورننوت او قریشو ولیدل، نو سره ویې ویل: سړی بېرته رالی، خو په والله په هغه مخه نه دی راغلی چې د دې خوا تللی، ډېر فرق یې کړی دی. ولید کښېنستی. قریش ورته وویل: څه خبر دې راوړی؟ ولید وویل: والله د محمد صلی الله علیه وسلم څخه مې داسې خبرې واورېدې چې د هغه په مثل مې په ټول عمر کې دا رقم خبرې نه دي اورېدې. او دا خبره هم پر اضافه کړه: ان لقوله لحلاوه وان علیه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه. یعنی د ده خبرې خوږوالی لري، خبرو کې اعجاب او ښایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میوه لري، معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د ده خبرې تر هر چا لوړېږي او د ده پر خبرو هېڅوک نشي لوړېدی. د عربو لوړوالی او مهارت او پوهې په ژبه کې و. هر وخت چې الله جل جلاله یو قوم ته رسول ورلېږي، نو د هغه شي معجزه ورسره ورکوي چې دغه قوم په هغه شي کې مشهوره او رسېدلی وي. مثلا د عیسی علیه الصلاة وسلام قوم په طب کې شهرت درلودی او په طب او طبابت کې رسېدلی ول. نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دې قسم څخه وي چې فیس ناجوړی والا بې جوړوي، مرزاده ړوند بې بنا کوي، حتی مړي ژوندي کول. ځکه چې د ده قوم ته دا معلومه سي چې دغه ده ته چې ورکول سوي دي دا د الله د طرفه معجزې دي، دا د انسان کار نه دی. همدارنګه د فرعون قوم چې په سحر او په جادوګري کې رسېدلي ول او مشهوره ول، نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته د دې قسم څخه معجزې ورکړي. هغه داسې چې د لاس له کړه به دونه لوی مار سو چې د ساحرانو ټول جوړ سوي شیان به تېر کړ، او لاس چې به په بغل کې ننیستی او بیا چې به راوکښی داسې به ځلېدی لکه لمر. نو ځکه د فرعون ساحرانو چې سحر یې پېژندی او د سحر ماهیت ورمعلوم و، نو چې کله یې دغه معجزې ولیدې، نو پوه سول چې دا سحر نه دی بلکې الهي معجزه ده، نو دستي یې ایمان راوړ. عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی، په یو دا رقم شیانو کې مهارت نه درلودی.
هغه چې دوی په پوهېدل او په خپل مابین کې بې رقابت او سیالي سره کوله او د هغه شي استادان ول هغه د ژبې فصاحت او د ژبې بلاغت و واقعا هم د تاریخ د شروع څخه تر اوسه پورې په ټول بشریت کې د فصاحت او د پراختیا پر اساس باندې بل داسې ژبه نه ده پیدا شوې لکه عربي نو ځکه عربو ته د هغه جنس څخه معجزه رااله چې دوی په هغه کې ډېر مهارت درلودی دا شی په معجزه کې ورته رالی چې دوی د هغه په باره کې ښه معلومات لري بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې رالی چې دوی د هغه کار استادان ول قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح و چې دوی ورته عاجزه سول تر اوسه هم ورته عاجزه دي هیڅوک یې مقابله نشي کولی که څوم په قرآن مجید کې بار دوی ته د مقابله اعلان شوی دی چې که تاسې دا کلام حق نه بولي نو د مقابل او په ضد کې یو کوچنی صورت جوړ کړي نو ځکه د ولید پر ژبه دغه جملې وویل شوې قریش ورته وویل یا ولید ته د خپله دینه واوښتې اصابعته یا ولید د دینه واوښتې ولید وویل یا د دینه نه یم اوښتې مګر په والله داسې کلام په عمر مې نه دی اورېدلی قریش وویل دا شعر ولید ویل والله تر تاسې ټولو په شعر پوهېږم د شعر په بحرو پوهېږم په نثر پوهېږم د شعر په ټولو اقسامو پوهېږم او د شعر او د عربي ژبه را معلومه ده مګر محمد صلی الله علیه وسلم کم کلام چې در راته ووایي دا شعر نه دی قریش وویل نو شاعر نه دی نو کاهن او کوډګر دی ولید وویل ولیا کاهن هم پېژنم او کارونه یې هم را معلوم د هغو د اور بلول او د شانو سوځول ټولې طریقې را معلوم حتی میرګیان او د میرګانو مرض هم را معلوم د لیوني او میرګیاني هیڅ حرکت نه و پکښې قریش وویل نو ساحر او جادوګر دی ولید وویل سحر او ساحران هم پېژنم د هغو د شان تړل او غوټه کول دا هم را معلوم د هغو د پکولو او د کار کولو ټولې طریقې را معلوم د هغو د کارو څه یو شی هم نه و قریش وویل نو موږ نه پوهېږو چې څه درته ووایو ولید وویل یا قوم زما خبره قبلوئ هغوی وایه مقصد دې چیشته ولید ورته وویل دوه کاره دي د هغو څه به یو کوئ قریش وویل هغه کارونه چیشته ولید ویل اول دا چې متابعت به وکړئ تاسې هم متابعت وکړئ زه به هم وکړم ځکه د ده خبرې حق دي دوی وویل چې په تا یې هم سحر کړی موږ څنګه خپل او د خپلو پلرو دین پرېږدو دا هیڅ امکان نه لري نو ولید ورته وویل چې دا مو نه سوه خوښه او نه یې قبلوم نو دا دویم کار وکړه قریش ورته هغه شیشت ده ورته ویل دی او خلک سره پرېږدي که چیرې د ده دعوت ته خلک را داخل شول او د ده دعوت پر مخ ولاړی نو دا به یو ډېر عظیم شرف وي ستاسې دپاره ځکه ستاسې عزت او شرف د ده شرف دی او د ده شرف او عزت ستاسې شرف دی ستاسې فخر د ده فخر دی او د ده فخر ستاسې فخر دی نو د ولید خبره بیا هم قریش نه ومنه ویل والله هېڅکله به د ده دی و خلک نه سره پرېږدو بیا نو ولید د خلکو وویل چې اوس به نو څه کوو ولید ډېر متردد او شکمن شو قریش یې نه اوله خبره واورېدل او نه په هغه راضي شول او نه په دویمه باندې نو ولید وویل اوس نو اخره خبره درته کوم قریش ورشه وایه ولید وویل هغه مناسبه او معقوله خبره دا ده چې خلکو ته ووایه چې ساحر دی او زموږ ټولو خبره باید چې یوه وي کم څوک چې د مکې د باندې څخه راځي او هغو ته به موږ ټول دغه یوه خبره وکړو چې ساحر دی نږدې او مناسبه خبره هم دا ده چې د ده په خبرو کې سحر دی د سحر په واسطه قوم سر جلا کوي ښځه او خاوند سر جلا کوي پلار او زوی سر جلا کوي سبحان الله شیطان د دغه ولید لار ووهله اوس لږ وخت د مخه ده کوښښ کوئ چې قوم ته سمه لار وروښيي مګر اوس دی په خپله واوښتی او رسول صلی الله علیه وسلم په بد ویلو باندې شروع وکړه نو د دغه ولید په باره کې د سورة مدثر دغه آیتونه نازل شول چې رب جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذرني ومن خلقت وحیدا الله جل جلاله فرمایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دي سره پرېږده د یوازې مقصد دا دی چې هر سړی د مور د نسل څخه بې ماله او بې اولاده یوازې پیدا سوی فوج او لشکر مال او دولت اولادونه او اقربا نور شیان د ځانه سره نه راوړي یا د یوازې مقصد دا دی چې دغه ولید
د پلار څخه یوازې زوی پاتې شوی دی ځکه ولید د پلار یو زوی وجعلت له مالا ممدودا او بیا مې دته ډیر زیات مال ورکړی وبنین شهودا او زامن مې ورکړي دي چې د سره په هر مجلس کې حاضر و ولید د ډیر مال خاوند او د لسو زامنو پلار چې دغه زامن به همیشه د مجلس کې حاضر و ومهدت له تمهیدا او تیار او آماده مې کړي دلره په تیارولو سره یعنی دلره په دنیا کې د عزت او د مشرتوب ټول اسباب آماده کړي ثم يطمع ان نزيد او بیا تمه امید کوي چې نور به هم دغه شان ور زیات کړي کلا انه كان لآياتنا عنيدا هیڅ کله داسې نه کوم چې مال نفر او نعمتونه نور هم ور ډیر کړي بېشکه چې دغه ولید زموږ د آیاتو مخالف او عناد کوونکی دی سأرهقه صعودا ژر دی چې د اور پر لوړ غره به دغه ولید وخیژي صعود په دوزخ کې یو غر دی چې هغه غره ته همیشه کافران ورخیژول کیږي بیا د هغه غره د سر سره لړول کیږي چې دا هم د کفارو دپاره یو قسم عذاب دی انه فکر وقدر بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن څنګه طعن یا عیب ووایي او په خپل زړه کې خبره سره جوړه کړه چې ووایي چې قرآن کریم سحر دی فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر پس هلاک سو ملعون کړل سو څنګه دا خبره جوړه کړه بیا دی هلاک او ملعون سي خراب او برباد دي څنګه دا خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی ثم نظر ثم عبس وبصر بیا محمد صلی الله علیه وسلم یا قرآن ته وکتل او بیا مخ تریو او تندی غوټه کړ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر بیا محمد صلی الله علیه وسلم ته شاکړه او د اسلام څخه سرغړونه وکوله نو وی ویل چې نه دی د قرآن مگر سحر دی چې د نورو سحرانو سره نقل شوی دی ان هذا الا قول البشر نه دی د قرآن مگر قول دی یو بشر دی سأصلیه سقر ژر دی چې دی به د دوزخ اور ته داخل کړل سي دغه سړی چې حق یې وپېژندی او د حق د واضحوالي او د روښانوالي سره بیرته د حق څخه مخ واړوي تر داسې اندازې چې خپل قوم یې هم و دې حق ته رابلئ او بیا بیرته پیپله واوښته سأصلیه سقر ژر دی چې دی به د دوزخ اور ته ور داخل کړو د دغه آیاتو د حادثې او د پیښې په باره کې دغه قول نقل کیږي چې دغه آیاتونه د دې ولید په باره کې نازل شوي دویم واری بیا د رسول صلی الله علیه وسلم سره د قریش خبرې امام تبری او امام ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دویم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې دغه ولید ابن مغیره هم عاص ابن وائل هم او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغله او دا واری بیا پر عرض کړل چې دونه مال به درکړو چې تر موږ ټولو قریشو به غني سي او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو ښایسته پیغله درته نکاح کړو او که دغه شی چې تی وایه دا یو مرض وي یا د پیري څخه درته پیښ وي موږ به په هر څونه پیسو چې وي علاج به وکړو او داسې نور دنیوي خبرې هم ورته وکولې او دنیوي شان یې پر عرض کړې ولته فقط دغه زموږ د الهو او د خدایانو بد ویل پرېږده او زموږ عادتونه او رواجونه ناپوهي او جهالت مه بوله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه د دغو شیانو دپاره نه یم رالیږل سوی بلکې زه رسول الله یم زه د الله د طرفه تاسو ته رسول رالیږل سوی یم او پر ما الله کتاب نازل کړی او زه یې امر کړی یم چې تاسو ته به بشیر او نذیر یم ما د خپل رسالت دوی ته راورسوئ او تاسو ته مې نصیحت وکړئ که تاسې دغه شیان چې ما د خپل رب د طرفه راوړي قبول کړئ دا مو په دنیا او په آخرت کې ګټه ده او که نه ومنئ نو تر هغو صبر درته کوم چې الله زموږ او ستاسې په مابین کې فیصله وکړي قریش ورته وویل ته د دغو شیانو څخه چې دغه موږ در باندې عرض کړی هیڅ شی نه قبلوې او ته دعوه کوې چې زه رسول یم نو تر تا د مخه ټول انبیا او خپلو قومو ته معجزې راوړي وې او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما تاسې ته د رب جل جلاله کلام راوړی کفار وویل یا که ته غواړې چې موږ ستا د دین تابعداري وکړو
او ستا په دین کې داخل شو نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ مځکه تر هر چا او تر هر وطن ډېره تنګه ده شاوخوا غرونه پر راګرځېدلي دي اوبه یې هم نشته اقتصادي حالت مو هم ډېر تنګ دی نو د خپل رب څخه دا وغواړه چې ته په دې رسالت سره رالیږلی چې دا غرونه زموږ څخه لرې کړي او موږ ته ولي او چینې راوبهوي لکه د شام او د عراق ولي چې د هغو ولو په واسطه به موږ ته باغونه او زراعت او واښه راشني سي او الله به مو غنیان کړي نو موږ به هم ستا څخه یو فایده ووینو او ستا په دین کې به داخل شو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته وفرمایل دا د الله کار دی که خوښه و دغه شان به درکړي او که نه خوښه نه درکړي کفار اولیا محمد داسې نه کېږي که دا نسې کولی نو هغه زموږ مړه سوي پلرونه او نیکهګان راژوندي کړي ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو او د هغو په جمله کې به قصي ابن کلاب هم وي هغه یو صادق شیخ و چې موږ د هغه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې ستا خبرې حق دي که باطل رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته وفرمایل مړي الله ژوندي کوي زه مړي نه سم راژوندي کولی قریش وویل ګوره هېڅ شی هم نشي کولی خو بیا هم ته وایه چې ما ته ملایکې راځي نو اوس موږ غواړو چې دغه ملایکې ووینو ځانونه دې راښکاره کړي د هغو په لیدو سره به زموږ ستا تصدیق په زړه کې راسي او ستا تصدیق به وکړو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې د ملایکو د لیدو توان او طاقت نه لري او دا هم د الله کار که اراده و درښکاره وي او که اراده نه و نه درښکاره کفار ولي یو کار دې نه وکړ او ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو حال دا چې ته غریب یې خلک د غریبانو متابعت نه کوي نو که ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو د خپل ربه وغواړه چې تا ته باغونه او قصرونه درکړي مریان او مالونه درکړي کله چې ته غني سوې بیا نو حق لرې چې خلک ستا متابعت وکړي رسول صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله رسالت او نبوت بلکې الهي ټول فضیلتونه په مال او په غنا پورې تعلق نه لري مال خپل خاوند الله ته نه نږدې کوي بلکې علم او تقوا او وحی دی چې انسان ورب جل جلاله ته نږدې کوي نه زه دا کار کوم او نه زه هغه څوک یم چې د خپل رب سره دغه شان غواړي کفار وویل ښه زموږ د غوښتنو سره برابر یو کار یې هم نه وکړ او ته همیشه موږ د الله د عذاب څخه بیروې نو اوس موږ دغه الهي عذاب ته تیار او آماده یو اسمان را باندې راونړو را باندې ټوټه ټوټه او بیا پر راواچو موږ د استا عذاب ووینو چې دا دې په وسه پردې څه نه رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل دا هم د الله اراده که الله خوښه و عذاب به درکړي که نه خوښه نه درکړي دلته نو قریش وویل والله ته کاذب یې العیاذ بالله هیڅ شی دې په وسه نه دی بلکې ستا استاد یو نفر دی چې نوم یې رحمان دی او هغه په یمامه کې اوسېږي یمامه په جزیرة العرب کې بلکې په نجد کې د یو ځای نوم دی او ته موږ ته د هغه سړي په عبادت سره امر کوې قریشو به داسې ویل چې رحمان د الله د نومو څخه نه دی لکه څنګه چې د دې موضوع په باره کې الله جل جلاله فرمایي په سورة فرقان 8 نمبر آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا یعنی کله چې به دغو کفارو ته وویل سول چې رحمان ته سجده وکړو او د رحمان عبادت وکړو دوی وایي رحمان څه شته آیا موږ هر هغه شي ته سجده کوو چې ته مو په امر کې او دغه د رحمان د نامه په یادولو باندې دوی د ایمان سره نور په نفرت کې ټولیږي نو قریش وویل دغه د یمامي سړی چې نوم یې رحمان دی او تا ته تعلیم درکوي موږ د هغه په عبادت سره امر کوو په والله موږ به هېڅکله پر رحمان ایمان نه لرو دغه د معجزو د خبرو په آخر کې عبدالله ابن ابي امیه یا عبدالله ابن ابی چې د قریشو د مشرانو څخه او د رسول صلی الله علیه وسلم د عمه زوی ولاړ شو او وی ولیا محمد صلی الله علیه وسلم هغه ټول شان چې موږ درته وویل د هغو ټولو څخه عاجز هېڅ شی دې ونه کوي زه خو ایمان نه در باندې راوړم که څه هم ودې وینم چې په هوا الوته او په دغه هوا کې بیا اسمان ته ورسېږي او د اسمانه څخه یو کتاب در سره راوړي او زه دغه کتاب په لاس کې ونیسم بیا هم ایمان نه در باندې راوړم
او بیا هم وایم چې ته ساحر یې. رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ نه وایي. آیا د دې خبرو یو جواب کېدلی شي؟ جواب یې سته. بیا نو کفار وویل والله موږ ته ایمان نه راوړو تر څو چې الله ونه وینو او ټولې ملایکې ونه وینو چې دغه الله ته راځي. که مو دا ولیدل بیا نو ایمان در باندې راوړو. بیا له دغه په یوه طریقه ایمان نسو راوړلی. رسول صلی الله علیه وسلم د دې ټول خبرې اورېدلو سره بیا هم پټه خوله دي او هیڅ نه وایي. خو بیا د کافر قریشو د دغه غوښتنو او د سوال جواب په باره کې د سورة بني اسرائیل یا سورة اسراء دغه آیاتونه نازل شول. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قریش وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم تر هغه وخته به پر تا ایمان را نه وړو تر څو چې جاري کړې ته موږ لره د مځکې څخه بهېدونکې چینه او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. یا وی تا لره یو باغ د خرما او د انګورو او وبهوې ته په دغه باغ کې ولې په بهولو سره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. یا راواچوي په موږ باندې اسمان ټوټه ټوټه لکه څنګه چې ته ګمان کوې. او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا راولي الله او ملائکې مخامخ ښکاره چې موږ یې ووینو. او يكون لك بيت من زخرف. یا وی تا لره یو کور چې په سرو زرو ښایسته سوی وي. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. یا په اسمان کې لوړ وخیږي او هیڅ کله به ستا په تش او یوازې خطلو ایمان نه راوړو تر څو چې پر موږ داسې یو کتاب راکښته کړي چې موږ یې ووایو او ستا تصدیق هم پکې موجود وي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یا محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه پاکي د زما رب لره. آیا یمزه یعنی نه یمزه مګر یو رالیږل سوی انسان یم چې په رسالت سره رالیږل سوی. او بیا هم په دې باره کې د سورة انعام دغه آیاتونه نازل شول چې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او کومش پر تا په کاغذ کې لیکل شوی کتاب نازل کړی وای او بیا دوی دا کتاب په خپل لاسو مسح کړی وای نو خامخا به هغه کسانو چې کافران سوي دي ویلای وي چې نه دی دا کتاب مګر ښکارا او معلومدار سحر دی. وقالوا لولا انزل عليه ملك. او کفار به ویل ولی پر ده صلی الله علیه وسلم باندې ملک نه نازلی شي یعنی د اسمانه ولی ملائکه نو ورته راځي چې موږ ووینو. الله جل جلاله فرمایي ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. او که موږ ملکه نازله کړی وای نو خامخا به د دوی د هلاک خبره فیصله سوې وای بیا به دوی ته مهلت نه ورکول کېدلی. محترم اوریدونکو د تلاوت سو آیاتو په ترجمه کې ډېرې خبرې او تفصیل شته خو زه نه غواړم چې زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم مضمون و تفسیر ته واوړو نو ځکه په مختصره او پټه ترجمه سره کفایت کوم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او کچيري موږ دغه رسول ملکه ګرځولې وای یعنی انسانانو ته مو ملکه په رسالت سره را لېږلې وای نو خامخا به موږ دغه ملکه د یو سړي په شکل ګرځولې ځکه انسان د ملکې د واقعي شکل د لیدلو طاقت نه لري. نو که ملکه د سړي په شکل کې سوی وای نو خامخا به موږ دوی په شک او شبهه کې اچولي وای لکه دغه اوس چې دوی په دې شک کې پراته دي. یعنی اول خو مو ملکه په دې سبب په رسالت نه راولېږله چې انسان د ملائکې د لیدلو توان او طاقت نه لري او که فرزند د ملائکې د لیدلو طاقت هم راوړی وای او بیا هغه ملائکې ته د درواغو خطاب کړی وای چې ته دروغجن یې نو سمدستي عذاب پر نازل دی. نو ملکه خو په دغو سببونو راولېږل او که مو بیا چیرې ملکه د انسان په شکل او په صورت کې رالېږلی وای نو دغه شک او اشتباه چې اوس یې پر تا کوي نو پر هغه ملکه هم دا کوي او دا به یې ورته ویل چې ته ساحر یا شاعر یا کاهن یا کاذب.
محترم اوریدونکو په دې بیان کې تاسو ته دا معلومه شوه چې د قرآن عظیم شان د آیاتو د پوهېدلو لپاره د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم اوریدل او زده کول دا څونه مهم دي. که چیرې دغه واقعیات موږ ته نه وای معلوم، د دې آیاتو په مفهوم باندې موږ نه پوهېدو. دلته یو پوښتنه پیدا کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم د کفارو دغه غوښتنې ولې نه کېښودې سره، یعنې هغه شیان چې دوی غوښتل رسول صلی الله علیه وسلم ولې نه ورته موجود، بلکې د هغو دپاره بې دعا کولی چې دغه معجزې الله ورکړې وای. د دې په جواب کې به ووایو چې د دې څو سببه دي. اول، هغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مخه ول، آیا هغو خپلو قومو ته معجزې نه وې ورښکاره کړي؟ موسی علیه السلام او فرعون او د هغه قوم ته نه معجزې ورښکاره کړي، او هر روایه د هغه مخکې معجزې سلو او مشکله وه. آیا د فرعون قوم د دې معجزو په لیدلو سره ایمان راوړی یا نه دی راوړی؟ د قریشو د معجزو غوښتل هم د ایمان راوړلو دپاره نه و، بلکې دا یو جدل او یو جنجال او کجبحثي او بې ځایه بحثونه ول. او بل، عیسی علیه السلام خپل قوم ته معجزې نه وې راوړي، بلکې راوړې وې، مګر قوم یې د هغو معجزو په لیدلو سره بیا هم ایمان نه راوړ. نو الله جل جلاله په قرآن کې دا هم ذکر کړي دي چې دغه د دوی غوښتنې مې ولې نه دي ورپوره کړي، چې د سورة اسراء په 59 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. او موږ هیڅ شي له دې څخه نه یو منع کړي چې د دوی د غوښتنې معجزې ورولېږو، بې له دې چې پخوانیو کفارو د معجزو تکذیب کړی و، بیا نو موږ هلاک کړل. یعنې که اوس هم د دوی د غوښتنې معجزې ورکړو او دوی بیا ایمان نه راوړي، نو دوی هم هلاکېږي. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. او ورکړې وه موږ د سمودیانو قوم لره یو اوښه چې دا ښکاره معجزه وه. نو سمودیانو پر خپلو ځانو باندې د هغې اوښې په زخمي کولو او وژلو باندې ظلم وکړ. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. او نه لېږو موږ دغه فرمایشي معجزې مګر د بیرولو دپاره یې لېږو. الله جل جلاله د صالح علیه السلام قوم ته د دوی د غوښتنې سره برابر د معجزې په شکل اوښه ورکړل چې ټولو په سترګو ولیدله چې لو غټه او قوي اوښه د مځکې یا د ډبرې څخه راوځي. بیا هم دوی ایمان نه راوړل، حتی هغه د معجزې اوښه یې زخمي کړه او مړه یې کړه. د کفارو د غوښتنو د نه پوره کولو دویم سبب دا دی چې د دوی د غوښتلو د پوره کولو په صورت کې د امت آخري او انتها بیا راکړل. هغه داسې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم او د قریشو په منځ کې دغه بحث وشو، جبرائیل علیه السلام و رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی او ته ویل: یا رسول الله، الله را استولی یم او فرمایي دوی خبرې هر یوه چې ستا خوښ وي هغسې به وکړه. اول دا چې د دوی پر دغه بې معنا او غلط خبرو صبر کوه او انتظار وکړه، او یا دا خبره چې هغه شان چې دوی غواړي ټول به زه ورکړم، مګر د دغو معجزو تر حاصلېدلو وروسته که بیا دوی ستا د رسالت تصدیق ونه کړي او ایمان یې نه راوړي، نو ټول هیله کوو. اوس نو خوښ او اختیار ستا دی، یا به پر ټولو مشکلاتو او د بې معنا خبرو باندې صبر کوې او پر ټولو هغه ازارو چې تا ته درکول کېږي صبر وکړې، او یا به د دوی د غوښتنې موافق هغه معجزې ورکړه. کې بیا هم تر دې فرمایشي معجزو وروسته انکار وکړي، نو ټوله د مکې خلک به هلاک لکه پر پخواني امتو باندې چې قسم قسم عذابونه او خرابۍ نازلې سوي وي. نو یا رسول الله کومه خوا اختیاروي؟ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل: صبر او انتظار کوه. الله ته امید لرم چې د دوی په وروسته نسلو کې داسې څوک به پیدا شي چې الله جل جلاله به مني او پر هغه باندې به ایمان راوړي. اوس رؤوف او رحیم رسول صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په قدرت او په اراده دا کولی شوی چې د دوی ټولې غوښتنې ورپوره کړي، مګر دا نو بیا د امت انتها او اخر وه، ځکه دا د نبی او د امت په منځ کې اخرنۍ فیصله وي. واقعا پس له هغه چې د امت د غوښتلو سره سم ټولې معجزې ښکاره او موجودې سي، بیا نو امت ته دوې لارې پاتې کېږي: یا به ایمان راوړي یا به انکار کوي. که انکار وکړي الهي عذاب نازلېږي چې په دغه عذاب سره قوم و انتها او اخر ته رسېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا نه غوښتل چې د دوی
سره او اخري فیصله ته ورسیږي ولکه په دوی کې فائدہ نشته اولادو ته امید شته شاید چې هغه کې مسلمانان پیدا شي واقعا هم دغه څه وسول حتی د ابو جهل چې د دې امت فرعون بلل کیږي د هغه زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه دا مسلمان په دې سبب رسول صلی الله علیه وسلم د صبر کولو او د انتظار اړخ اختیار کړ محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته بحث په راتلونکي برخه کې واوري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين